محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. دا دوا مبارك آياتنا چې یو 215 بل 216 یعنی د سورة البقره اخرنی دغه دو آیات دي. د دې د ما قبل سره رابط څنګه دی نو هغه شان نزول ویل سره په خپل ښکار کیږي. شان نزول په احادیث کې دا سره غلي دي چې کوم وخت لله ما فی السماوات و ما فی الارض آیات کریمه نازل سو. هغه آیات کریمه کې هغه فصیل کده و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله. ان تبدو علاوه کې تشکار کوي ما هغه خبرې په انفسکم چې تاسو په ځانو په زړه کې دي او تخفوه کې تاسو پټوي کله چې کې پټه چې په زړه کې د کوم شی راګرځي يحاسبكم به الله. يحاسب محاسبه او حساب کې استسره هغه سره الله پاک نو حساب د څه د پاره کې نو جزاء پر درکې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب ورخطاس په مطلب پیدل چې د دې خدا مطلب دی چې تاسو په ځکه کوم شی کې په خله وای ښکارا کوي کې نشکارا کوي په عمل کې هغه کار کوي کې نه کوي خلا او محاسبه کول کیږي حساب کول کیږي نو چې حساب کول کیږي زما په ځکه خورا کم رقم اندیشنه راګرځي نو په اندیشنو چې الله پاک ما سره حساب کوي د دې طاقت نه لري. د جهاد طاقت مو درلودي د زکات طاقت لرو د روزه طاقت لرو او دا چې په ځکه کې خبره رااله علاج په نسی برای بیا سره حساب کو نو ګرځ را ټول سول چې حاضر و په د آیات خبر سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حضور فرنور تراغله برای یا رسول الله دغه طاقت موږ پېژنس د الله پاک څنګه حکم نازل کړي د زړه اندیشنه نو وسته د زړه څګرځه خو د سړي پام نه یو خبر په ذکر او ګرځي وې خودی د اوغه خبره څخه د ما عام اخستي و شو الله پاک و ان تبدو ما فی انفسکم کتس ښکار کوي ما هر هغه اندیشنه رقم چې دغه ترجمه دی کوله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ولشه دا خدای سم مسله سره کاغه د يهودو ده چې د الله تعالی د طرفه به یو حکم نازل سو دی بول سمعنا وعصینا برل سیدی حکم خو موار دی وعصینا مشترک شو کړه دا موږ نس کولې دا مو درواس ور دی نو لکه چې هغه چم کوي نعوذ بالله تاسو دا خبره مکوي
اصحابو ته نبي علیه السلام وفرمیل دا خو د یهودو کارو چې حکم یې واورېدی بالا یې نه منم ته مو دا موږ واورېدی په سر مو په خلاص سو خو بالا مې در وس لوړ دی نسم کولی نو تاسې د دې پر ځای چې دغه وایاست معنا وا مې اورېدی در وس مې تېر دی دغه وایاست چې سمعنا واطعنا الله پاکه ستا حکم واورېدی واطعنا الله پاکه موږ اطاعت کوو په خوله هم په خپل بدن باندې موږ د دې اطاعت کوو او الله پاک مشتاته چې شو غواړو غفرانک ربنا و الیک المصیر دغه ټوټه وایست دا نو آیات نه دی نازل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان ورته ول اصحاب الاستیب ټول په خپل اجابه دغه ذکر جاری کوي چې سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر دی چې دا ول معنا د الله تعالی او اوامر ته غاړه کړو بس الله پاک نو چې پنيسم خو ته زموږ مالک الته فسر کې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض څه چې په ځکه او اسمانو کې کوم شی نه د الله تعالی ملک دی الله چې ارڅ پکې هغه سکولی شي دغه چې دی وویل نو دغه اوس آیاتونه چې موږ وایو دغه را نازل سول دا د اصحابو د اندېښنې جواب په ورکړي په دغه آیاتونه اوس به پام ورته وکړي الله فرمایي آمن الرسول آمن ایمان راوړی دی باور یې کړی دی الرسول رسول په د الرسول کې د الف لام چې دی د عهد لپاره د مراجع ځینې محمد صلی الله علیه وسلم دی ایمان راوړی دی باور یې کړی دی الرسول رسول یعنی محمد علیه السلام پر چی بما پر هغه کتاب باندې پر هغه هدایات او پر امینو باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الیه ودته من ربه د طرفه څخه درب ده چې د طرفه څخه کوم څه ورته نازل شوی دی رسول علیه الصلاۃ والسلام ایمان پر راوړی دی دغه د رسول تورې ته خو منافام دي د سین پسې چې وو لري دا مفرد دی و رسول ته ویل کېږي دغه د رسول د سین پسې وو لري والمؤمنون او دا غره کم ایمان راوړي دي ټول مؤمنان خو هغه دي ټول ویل چې سمعنا واطعنا نو ټول ایمان راوړي دي په دې ځای کې در دغه ټوټې پوری چې دا اوس موږ په سوای نور هم دا مدح د د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح او صفات الله او کې امید مؤمنان دا چې وګوره رسول او مؤمنان ایمان راوړي دي پس یې فرمای کلن امن کلن هر یو دغه مؤمنان چې کدا رسول امن ایمان راوړي دي بالله پر الله عز وجل دلته نو کې تفصیل ورکړي چې ما انزل الیه ذکر کې چې پر د نازل شوی دغه ټول باندې رسول ایمان راوړي دي مؤمنان ایمان راوړي دي وس تفصیل ورکړي کلن وام ار یو د دي امن ایمان راوړي دي بالله پر الله څنګه ایمان سړی راوړي ایمان دا معنی چې ستا باور پر دې خبره باندې راسي چې الله پاک موجود دی په دنیا کې د کسان ستډیر په زرو په لکو دي د الله پاک د وجود څخه منکر دي چې الله نشته بس دا جهان نظام په خپل چلیږي دا رقم طبيعت تقاضا دا رقم ده الله رب العزت نه مني ته پر وجود د الله ایمان راوړي ځینې کسان بیا دا رقم ستا چې د الله تعالی وجود خو مني خو د الله تعالی په صفات کې چې غلط خبرې کوي الله عز وجل ته جسمیت ثابتي یا الله عز وجل ته کوروالا ثابتي چې الله پاک کوروالا لري یا الله تعالی ته شریک ثابتي یا الله پاک ته زوی ثابتي خدا ګر د غلط خبرې دي نو موږ به هم ایمان لرو رسول او مؤمنان د خدای پر وجود ایمان لري او د الله تعالی پر وحدانیت او پر هغه حق او ثابت صفاتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي یا الله پاک بیان کړی دي دغه سی ایمان مرادي کلن اریو امن بی ایمان راوړ دي بالله پر الله یعنی د الله پر وجود پر وحدانیت پر صفاتو و ملائکته او دغه رقم دی ټول اریو ایمان راوړی دي ملائکه پر ملائکه وحید جرب د الله تعالی چې ملائکه دي پر دوغ به ایمان لري دا به بیا څنګه ایمان هغه د دې چې یو به د ملائکه پر ذات ایمان لري چې دا موجود دي د څه بنوي چې نست دا وجود کې به دا رقم بنوي چې ملائکه شدي دي انجونی دي یا ملائکه چې دي هم د ذکورت څخه پاکي ذکورت نروالی دي ته نر نسی ولای ملائکه هم د انوثت پاکي دي شذ نسی ورته ویلای د مثال په تور موږ به یو مثال کښیږو دا بل پوس نر دی کښه کته نر بل نو شذ کوم کته شذ بل نو نر کوم کنه نر دی نه شذ نو دام دغه سید الله تعالی یو مخلوق دی په دې کې ذکورت نسته کو ذکورت نروالی په کې راځي د ستې کوزګه ته واکیش نو دی کوزدان کې توالد تناسل په ملائکه کې نسته کې شذ کې د ستې دغه اواکیږي چې معنا واده می کړی وي خاوند می پیدا کړی وي نو الله پاک په پر ملائکه به دغه ایمان دي چې منی به چسته
دا د الله تعالی مخلوقات کې په اړه بڼه کول کېدلی شي او د ذکورات او د انوثات څخه پاک دي. حساب ام د الله عز وجل څخه ما سوا نه وي ورسول ته معلوم دي، نه یو ولی ته معلوم دي، نه یو عالم املا او مفتی ته معلوم دي. هیڅوک په جنت کې ملائکات څونه دي. وما يعلم جنود ربك الا هو. دا الله لشکري یو الله پیژني، هیڅوک یې نشي پیژندلی. دا هم د الله لشکري دي. او چې الله کوم امر ورته وکړي چې دا دنیا پیدا شوې ده تر دې د مخه بیا وروسته چې دنیا فنا کېږي، ملایکه د الله د امر سرکشي نه کوي. د دې سببونو دام زده سي چې ځینې خلک په ناپوهي او کمزوري کې ملایکه ته ګاګای دي افعال منسوبه کې چې هغه د ملایکه د شان سره مناسب نه، بل وخت ما درته ویل بار دا غسدې وس غواړي چې خلک وخندي یو ټوکه جوړه کې بار نه وای چې ملا صاحب خیرات وکي ملایکه په اسمان کې ډول وي. نو زموږ کتابونه وای د عقاید وای سړی په دغه خبرو کافر کیږي. ولی نو د الله پاک اسمانونو خو مقدس ځایونه دي دوره الته نو سروز نه کیږي، ډول خو د سروز یو طریقه ده یو طرز دی. نو یې په اسمانو کې د ډول نسبت کوي چې براوالته ملایکه ډول وي، بیا په چا کوي په ملکه وي. نو دا ملکه خو بزرګ ده د الله تعالی د امر څخه یو سکند قدر یو ثانیه قدر د سترګو رب قدر به امرینه کې نو ډول خو به امر ده نو چې دا ډولونه وي. نو په دغه خبرو کې سړی احتیاط کوي. ملائکه ته دغه بد کارونه نه منسوبه کوي چې ملائکه نعوذ بالله یا زنا وکړه یا ملائکه شراب وڅښي یا ملائکه قتل وکړي یا ملائکه ډول وي. ارڅ چې مسخره کوي دغه مقدس ځایو څخه لري ګرځي په مقدساتو د دین کار ملره مسخره کوي ساتره کوي وکړه د شریعت په چوکاټ کې و کتبه او دغه رقم دا ار یو کو د رسول د مؤمنان د ایمان راوړي دي و کتبه پر کتابو باندې د چا د الله عز وجل. دا و کتب جمع د کتاب ده پر کوم کتابو د الله پر کتابو د الله کتابونه هغه بولی چې د اسمانه څخه نازل شوی چې موږ وایي سل صحیفه څلور دا غټ کتاب دی لکه تورات او انجیل او زبور او فرقان. دغه د الله کتابونه دي. دا په کتابخانو کې ورسي وی ګوري معنا الماریان ډکه په سوو په زرو کتابونه چې دغه نو د الله کتابونه نه بولی. مثلا د الله کتابونه هغه چې د اسمانه نازل شوی په مثال کې لکه قران کریم. دا نور کتابونه سید د احادیث کتابونه وي، د فقه کتابونه وي، د تاریخ کتابونه وي، د اصول فقه کتابونه وي، د اصول تفسیر کتابونه وي. د الله نه بولی څوک د الله کتابونه چې انسان په مکلف دي چې ایمان به پر راوړي هغه دغه کتابونه چې د منزل من السماء چې د اسمانه نازل شوی ملک راوړي. نو دریم جز دغه دی چې وکتب پر کتابو د الله تعالی ایمان و رسوله دغه ورسول او هغه چې رسمه فرق تر وشي په وینا کې به ام فرق کوي هغه به رسول وایي امن الرسول دا چې دی ورسوله دته به د سین پسې و نور کې چې ورسوله برخه د غلط کی ورسوله پر رسولانو باندې الله پر دې به څنګه ایمان پر کتابو پر رسولانو پر کتابو به دغه ایمان چې دغه د اسمانه څخه کوم کتابونه نازل شوی دي دا ټول د بشریت د مفاد د منفعت لپاره د دې د هدایت لپاره نازل شوی دي. په خبره ته شپویږي یو سلسلور کتاب معنا الله پاک نازل کړی دی و جمزی کته دا ګرد د څه د پاره و دا د انسانیت د رهبری د پاره چې انسان او چوکاټ ته ولویږي مکارم الاخلاق ش زندگی زده ګرد د دې په ګټه نازل شوی. مگر هو کې چې هر شی راغلی دی تر یو وخت پورې دی موقت الله پاک منسوخ کې په بدل کې بل راوړي بیا هغه منسوخ کې په بدل کې بل راوړي. قران کریم اخرنی کتاب دی چې بیان تر دو ورسته بل کتاب ناراضي دلته د مکارم الاخلاق ګرد پرس و شش خوونه ګرد انسان ته وشول شو بالانو یو شی لانه دی پاتې چې دغه الله پاک ماته نه دی شوولي الله ګرد شیان وشول کله چې په خبره ته شپېږي نو پرګردو آسماني کتابو به څنګه یقیني څنګه ایمان به چې دا ګرد د الله د طرفه څخه په دې کې اس رسول الله سنو علي در رسولانو ورستم لایانو یا د دې هغه مذهبي مشرانو په جنورو ټولو کتابو کې لاس وهنی وکړي خو علامه منسوخه کړه یو قران کریم ترنه محفوظ فات دي نه پیری لاس پکښ و علي سینما لکه پکښ و علي سین انسان و علي سین بل دا د قران اعجاز دی چې دې ترنه پورې هغه رقم محفوظ فات دي او سره د چې د قران کریم دشمنان خورا ډیر دغه نه ډیر دي وسخه اسلامي ملکونه د په دشمنی ډک ترغه سربېره د دغه دشمنی څخه چې د اړي خاورته متوجي دي قران دغه ځان سالم را ایستلې دي ترنه نه ځای او حرف نه پګټ کړی دي نه پګټولای شي دا انده د پاره هم دا د قران اعجاز
ګرد خلک دي دښمني کې ګرد دي ورته متوجي شي کمپیوټران دي ورته متوجي کې بدل ولا د نظم به دغه رقم پروت کته ولا چې په قرآن شریف کلام راوکړم دلته به شی ولیکه نو خبر بلې تیر کداغه سی ولیکه چې بجې در سره ومني چې ودا د قرآن شریف نو هغه د صحه حافظ ورته کښنه هغه دغه ایسته کدا چې د دې شیش پکښ لیکلي ور حافظان د قرآن کریم دا الله پاک ورته مقرر کړ چې د نظم وساتي هیڅوک نه شي ځنی بدلولای بس سلسله روانه ده په لکو په میلیونو حافظان قرآن کریم د خلک څنګه بدل کی نقطه بنويشته وي خو هغه چې پر شروع سم د سی یو توري زندر جلا کی چې دغه نسته دا درته وای دا اعجاز چې یعنی معنا خلک ورته عاجز پر رسولانو چې څنګه ایمان هغه د چې د الله د طرف څخه غوړه بندگان وو الله معین کړی د انسان د هدایت لپاره او د خپل کتاب د تشریع لپاره دی په د تبلیغ کې چې د کتاب تشریح کاوه دي امته ته هیڅ خیانت نه دی پکښ کړی هیڅ رسول داسې حکم نه دی پټ کړی چې په دې کې زما د قربانو تاوان دی یا رسدا بدل زما د قوم تاوان دی راسدا بدل یا په دا حکم کې ګټه دراسه د ګټ حکم ورواچو الله عز وجل د رسولانو ته دغه استعداد ورکړیو چې د خپل ګټ یا تاوان د خاطره هغه د الله د طرفه چې کوم شی ورکول سوی دی هیڅ خیانت نه دی کړی چې څنګه و هغه رقم تبلیغ دی وکي مشتور پر گواهی چې کمای دی نه دی پکښ کړی کمبوچ نه دی پکښ کړی ساده ساده چې څنګه امانت هغه څخه قوم ته رسول پر رسولانو به دغه ایمان او دا د الله تعالی بندگان دا ونه وایي دا د الله تعالی زامن نعوذ بالله یا د الله تعالی ورونه یا د اکا زامن دا دغه بندگان ولکه د موږ د بشریت په لحاظ کې ورته وګوره د رتبه د لحاظ زموږ څخه دی فائق الوړ رتبه دا رقم نه ولکه زموږ نور خلقت دغه سوله که زموږ دغه څه د مثال په تور پلرونه درلود چپل عیسی علیه السلام چې پلار نه درلود چپل آدم علیه السلام چې نه مور درلود نه پلار درلود نور څه چې انسانیت دین دغه رقم بندگان ولکه دا نور بندگان چې دي د الله تعالی دي نو دغه رسول او د مؤمنانو خو ایمان پر دغه خبرو راوړی وو په داس حال کې چې دی ویل دغه رسولانو او مؤمنانو داس لا نفرق مش فرق نکوو بین احد فما بین کې دی ولا من رسوله د رسولانو څخه د الله تعالی دا ګور دا بیا جمع د من رسوله د الله پر رسولانو کې موږ د یو فرق د ابل څخه نکوو چې دغه رسول چې دی یاره دا ډیر سی رسول دی دا بل رسول چې دی یو څه کمزور دی نعوذ بالله دغه فرق موږ نه یو د عزت فرق دی هغه کوو لکه الته د سفاره په سر کې چې دغه سفاره موږ را شروع کوله تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان خلاوی ما یو څه پر نور افضل کړي دي د افضلیت مسله جلا ده نفس د رسالت مسله جلا ده د رسالت په مسله کې دی ګرد سره برابر دي ګرد ته الله پاک ملک را لېږلې ده ګرد ته الله تعالی وحی را لېږلې دي ګرد معصوم د ګناه څخه دي هیڅ خیانت نه دی کړی پاک سپېڅلي بندگان و مګر دا چې د یو رتبه در اول لوړ ده خو د الله تعالی د طرف څخه ده رتبه ډیر ور کړی ده ودای وته فضیلت ډیر ور کړی دی ودای وته تر اول موږ چې فرق نکوو او رسولان د نور رسولانو فرق نکوي په رسالت په درجه کې دی په رسالت کې سره یو دي ګرد رسولان دي لکه اوس موږ ته چې د مثال په تور د انسانیت په لحاظ موږ څه فرق دی ختم د آدم علی السلام زوی زم د آدم علی السلام زوی ته پر ما څه سر لري دا ورسته چې بیا دا یو سړی نو کې معزز دی دا به جلا کمالات پکې کیږي د انسانیت په لحاظ پر تاسو مس فرض پر ما باندې فرض تم د الله یو بنده زم د الله یو بنده تا ته هغه دماغ مغز در کړی چې ماته مراد را کړی ته مکلف زم مکلف په دې کې فرق څه دی دا خو بیا ورسته شي نشته برابر یو کمال حاصل کې زغه کمال نه لرم دا کمالات چې دا بیا نور صفات چې فرق پکې کړی په انسانیت کې فرق نشته رسولان هم دغه چې په رسالت کې فرق نشته هغه درجه چې الله ورکړي چې ډیر ورکړي چې لږ هغه جلا فرق دی نو ته بدانه و چې الله تعالی پاک المازین رسولان ته پر نور فضیلت ورکړي دلته بیا مؤمنان رسولان ګرځي په دې خبره گویا چې موږ د رسولانو ترمنځ فرق نه کو فرق الله کړی دی زم د رسالت په اعتبار باندې نه الله فرق کړی دی نه مشکونه وقالو او داغه مؤمنانو ویله هغه چې نبی علی السلام اصحابو ته ورشو چې تاسو دغه موایس دا به مش څنګه کو تر وسم لوړه ده سمعنا و اطعنا واس دغه دی اعلی د دې خبره راپورته کړ چې دا خدای اصحاب دي دا مؤمنان چې دی خدای سی وای وقالو دی ویل ام دا رسول ام دا مؤمنانو سمعنا مستا حکم واورید کله امر د قسمت څخه دی الله پاک په دغه غوږ می واورید کله نه د قسمت څخه دی ام واورید
دواړه حکمونه زه اورم. داسې نه دي چې یوه ته غوږ نیسم بل ته نه. که ته ما ته اوامر را فرمایې مې اورم، که نواهي را فرمایې چې دا مه کوه مې اورم. وقالو دوی ویله سمعنا موږ واورېدل، واطعنا او موږ د هغه اطاعت مننه وکړه. اطاعت مننې ته ویل کېږي. د دغو احکامو منله مو وکړله. څنګه مو وکړه؟ که د قسمه څخه د اقوالو د اوامرو یې هغه قول کوو، هغه چې ته امر راته کوې چې هغه کار وکړه هغه کار کوو. که د قسمه څخه د نواهي وي د هغه ته هم اطاعت کوو. اطاعت څه معنی؟ بهر ځان ځینې راساتون یې کوو. د اطعنا دغه معنی. په شعر کښې وایي غفرانک ربنا. غفرانک ولې منصوبه دی؟ دلته مخکې چې دی نسألو ورسره پټېږي چې نو موږ سوال کوو. بل دا خبره کوي چې یا الله پاکه موږ سوال و طلب کوو ستا څه غفرانک د بخښنې ستا چې بخښه راته وکړي. که چېرې موږ دغسې په زړه کې ځینې اندېښنې راګرځېدلي، اوس خو هغه خبره شوه چې نبي علیه السلام ول ویې منې، نو دوی دغه وایي چې الله پاکه نو مغفرت تر څه غواړو؟ در وس کمې تېره ده چې په زړه کې بدې اندېښنې نه سم راګرځولی. مغفرت تر څه غواړو؟ غفرانک موږ غواړو مغفرت سته د ټولو مسؤلیتونو څخه چې موږ مثلا نه دي سرته رسولي په ګناهکاره سوي. ربنا ای رب زموږ، ای رب زموږ موږ ستا څه مغفرت غواړو. و الیک او تا ته ای الله خاص المصیر بیرته در ګرځېده زموږ. نو خو ګرځېده مو تا ته چې پر بله لار تلای نه سو چې دا مړ سو ستا حضور ته درېږو. نو چې مجرم یم بله زه څه لار لرم بېرجه څه چې مغفرت ونه غواړم؟ نو غفرانکه موږ ستا مغفرت غواړو. ربنا ای رب زموږ و الیک خاص و تا ته المصیر در ګرځېده چې پر بله خوا مو مخ نه ګرځي، مغفرت مو ستا غواړو. الله پاکه نو ومو بخښه. تر دغه ځایه پورې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام او د دغو مؤمنانو مدح الله وکړه. دا مدح یې ولې وکړله؟ خو دوی چې نبي علیه السلام ته خواست پیش کړي، نبي علیه السلام ول دا به نه وي چې ما واورېده عمل نه پکوم. بس و الله پاکه وامې ورده درته چمتو یم چې وس مې وسي عمل کوم، که نه یې خو مغفرت کې غواړم. الله پاکه مغفرت راته وکړه. الله وایي دا دغسې بندګان دا دغسې رسول دی چې دغه د اقرار د ایمان هم کوي، د رسولانو تر منځ فرق هم نه کوي، او زما اوامر که د ده په وسه دي که نه دي سمعنا و اطعنا وایي، او چا په وسه یې نه وي غلطي ځینې وسي غفرانکه وایي، مغفرت راڅخه غواړي. اوس هغه د دې سوال ور رفع کوي چې نبي علیه السلام ته راغلي وه چې موږ الله پاک په خپلو اندېښنو نیسي، دا به موږ څه کوو؟ دا خو په وسه نه دي اندېښنې. الله داسې ورته وایي لا یکلفو نه مکلفوي نه مجبوروي الله پاک نفسا هیڅ نفس، نه صحابي نه دا نور امت نه نبي هیڅ یو انسان الا خو بیا یې مکلفوي وسعها په طاقت سره ده. وسع و طاقت ته ویل کېږي، وس ته ویل کېږي چې سړی څونه زور لري. الله پاک وایي زه چې هر نفس مکلف هم چې در څه وخته د ده توان یې د ده اختیار یې. الله پاک داسې په وکړه چې په هغه تېر آیات کې چې تا ته اشتباه پیدا سوه چې لله ما فی السماوات او ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، که چیرې تاسې ښکاره کوئ هغه څه چې په نفسو کې ستاسې دي د هغه ما څخه تا عام اخیستې وه چې که در وس لاندې یې کنئ که په اختیار کې کنئ. الله دغه ټوټه ورته ویله چې بابا هغه اندېښنې چې ستا په اختیار کې نه دي په هغه نه نیول کېږي. هلته چې دوی مراد د هغه ما څخه هغه اختیاري چې هغه عزیمت کلک قصد د ګناه په هغه نیول کېږي. ته دلته ولې وارخطا چې که زما په زړه کې ما چې د زنا اندېښنه را وګرځېده الله پاک ما په نیسي؟ یا چې ته په خپل زړه کې کلک عزم د زنا وکړې او زنا در څه وهم نسي لاجې الله پاک په نیسي. ولې دا کلک اراده چې دې کړې نو دا خو اختیاري شی وه. یو هغه ستا په زړه کې یو اندېښنه را وګرځېږي چې بېرته داسې کوي چې ایسته که ده په دغه کې الله نه نیسي. اصحاب پر دغه وارخطا وبرل دا خو زموږ په اراده نه ده، په اختیار مو نه ده، په زړه کې یو بده خبره را وګرځېږي. دا د انسان در وس لاندې ده نه ده. دوی په وارخطا په دغه الله په دغه آیت د دې جواب ور وکړي، مخکې د دې صفت وکړي چې داسې صادق داسې مخلص خلک دي، مګر اوس یې دغسې خبره باندې سر ور خلاص کړي. اندېښنې جلا دي، کلکې ارادې مه کوه چې ستا تر اختیار لاندې دي هغه مه کوه. نو هغه د اصحابو د خبرې جواب اوس لها دپاره د دغه نفس دا لام چې دی په عربي کې د ګټې دپاره دی، که علا رالی هغه د شر دپاره دی. نو لها دپاره د دې نفس ما کسبت، ما هغه شیان دي کسبت چې دی کسب کړي دي. نو ما خو لمونځ کړی دی چې زما دپاره لمونځ په آخرت نو زه لمونځ څه کوم؟ نو مراد یې داسې دی چې در ما د مخه به ته ثواب ږدې. لها دپاره د دې نفس ما یعنې ثواب ما د هغه ټولو ښو کارو دی کسبت چې دی کسب کړي دي، دې دنیا یې کار کړی دی. الله چې د ښو کارو په ښه اراده کړې ده پر دغه اراده ما الله ثواب درلره درکوي. یا چې په عمل کې ښه کارونه کړي دي، جهاد یې کړی دی، لمونځ یې کړی دی، روژه یې نیولې ده، حج و زکات و خیرات و سرسایه و اضحیه دا یې کړي دي، د دې ګردو ثواب الله وایي د دې نفس دپاره دی. چې ما ول علا د شر دپاره دی هغه دغه وعلیها
پر دغه نفس باندې چې بیا دی ما یعنی جزا ما د هغه اعمالو د شر اعمال دي اکتسبت چې د کسب کړی کې بد کسبونه وکړه یا په زړه کې په ښه اراده د ګناه دغه په ګناه مالا پاک دی نشي یا په بدن کې دغه اعمال اجرا کړل لکه غلا او زنا او لواطت او شراب فلان او فلان دغه چې وکړه د دې د جزا او د سزا ام پر د باندې د به سزا نو ام نشات لای د سنې چې په شو اعمالو به ثواب وړي ګټه وړي د بد اعمالو جزا به نه وړي دغه دی الله پاک بیان وسوکي هغه د اصحاب کرامو هغه کوم اندیشنه چې په ذهن کې ورګرځیدل چې ورختا و چې دا خو زموږ در وس وړه ده الله په خبره پوښتنه چې در وس لاندې د خبر هغه د تشولې مې چې په هغه اختیاري اندیشنو الله پاک تعالی ټینګي چې په خپل اختیار د ګناه او کسب نه کوي په دغه ټینګي دا چې تاسو پام نه په ځکه تار وګرځي په دې الله پاک نه نسی دا خو تر اختیار وړي الله په وسع دې مکلف وم پس الله پاک فرمای وای دینو داسې وای دلته بیا د یقولون رجه پر تفسیر کې ورسره رجه دوی نو وای چې ربنا ای رب زمر داغه نبی وو داغه اصحاب ګرځوي لا تؤاخذ مؤاخذه غریبت مکه یا نازمر غریبت نیولو ته ویل چې دا اسمه مؤاخذه په عربي کې چې څوک تر لاس کې چې ولي نو دی دغه دعا م کې الله تعالی ورته کی ربنا ای رب زمر لا تؤاخذ تم منسیا نامر ما څنګه یې مر ان نسینا کچیر مر یې وکړې وشي دغه یو کار راځي چې په یې راځي وس پامنه دغه او اخطانا یا مش خطا او په خطا کو یو کار هغه راځي وس بل کار فدغه دو من الله پاک منیس چې زموږ په یې زموږ څه ګناه وس هغه د شریعت منع مو یې ګناه وکړستم پام چې او د خپل دین کې ناروا او دا کار ما څنګه و یا مو په یاد زکوم یو کار هغه بل کار راځي وس خطا راځي پیښ شي د مثال په تور داسې فرض ک چې لغړې په خپل باندې او باغ تیری سستای را ده نو چې زه کړم تا ورزه خپل من زما غتیری سو دا رقم خطا پیښ شي فقط دې نه دي تیری کړي دا یو دعا کوي د مؤمنانو د رسول پس بل دعا دا کوي ربنا یا رب زمر ولا تحمل علينا ولا تحمل تمباريه علينا پر موږ باندې اسرن دروند بار سړی چاته بارون ور پښا کوي بس نو ما فرض ک 15 کیلوې شیانی پر چټي ورځي مګرګه 10 کیلوې پر وخت پر وښه خبره ده 60 پر درون کې بيخي نو اسر دغه سدروند بوج ته ویل کیږي چې انسان طاقت نه لري نو الله ته دغه سوي چې تمباره پر موږ باندې اسرن دروند بار دروند حکم کما حملت لکه تا چې بار کړی وو هو دغه اسر دروند بار پر چا علی الذین پر هغه کسانو چې بار کړی وو من قبل نه چې تر موږ د مخه و يهود او نصارا دوغه په بارک لک درانه حکمونه الله پاکي شو د مثال په تور چې وس موږ د پاره د حکم الله عز وجل و فرمای چې کله جامه مردا رسول پر ولم رلنه حساب دغه چې کوي به نو خو وس د کپړې ستاسو ټوکران ستاسو یو غازه په 400 کال دی دغه کالی چې تا کړی په لار کې مرداري د وګرځاو په ته مجبورې غچ کوي نو کالی وجه څورې بعد بار لکه جال دار کمی سری بدل تغه چې ال تغه چې نو غبرغه د سوو د ضرور په جوړه چې دغه د ختم مسوک نه سو پر سری بوج کیږي یا در باندې پالس کې چې د مال څلرمه زکات ورکړي نو چې د خدای د بنده څخه څلويشته منه اخسته کیږي څلرمه بر څنګه ځنی اخی نو دا خو دروند بوج دی پر کښې یا د مزیک څخه کم شعر او تی لسمه د زموږ د پاره وسکه حکم دار کم چې یا سم نیمایي یا سم څلرم پر دا تیر امتو دغه درانه حکمونه راغلي دي نو هغه حکمونه درانه لکه پر تیر امتو چې شول سوي دي د مؤمنانو رسول دغه خاص دي چې الله پاک اسر دروند بوج د شریعت احکام پر موږ دغه درانه مراوله کله ایس په خبره پوهیږ دا د الله تعالی د طرف څخه درانه بارونه دوه قسمه دي یو داسې دی چې د شریعت قسمه څخه روا او ناروا دا وکړه مکه د دې اسره څخه دغه د شریعت په باره کې درانه احکام راځي چې الله پاک مشته درانه حکمونه مرا فرمایي زاری کوي دا بل دعا ده ربنا ای رب زموږ دی دغه سوی ولا تحمل تمبارينا پر مر تمبارو مرده ما هغه څه شیانو مرزونه او تکلیفونه لا طاقت طاقت نه لنا زور د پاره به په هغه سره دا بل دعا د جسم امراض هغه بوج دي چې دا د تشریع په اعتبار نه دي د تکوین په اعتبار د تکوین په اعتبار دا معنا د مثال په تور پر یو سړی باندې الله پاک دغه یو بوج کښې شو دغه سترګې دغه نه راوته لکه کیلو په زړېدل د دې برداشت کیږي
چې یوه سترګه دونسې غټه شي لکه کیلو او الله پاک ته دونه زور ولاکه غواړي چې 10 کیلو یې کم کېدلی شي دغه سترګه چې 10 کیلو شي دغونه چې سره وځړېږي غټه یا د یو چا ته چې د مثال پر داسې مریضي ور ولوېږي په نس کې چې د ګړی په ګړی دی د تشناب دی دا خو نو یوه ورځ بیا وګالې دوې بیا وګالې درې چې ګرد مري نو دا د مریضي څه په تفصیل دی راځي چې پلانې مرض دا یا چې پر سر ښکارونه راشنه سو بره څه پکې الله پاک ته خو زور نه غواړي دغه دوی دعاوې سوې یوه د تشریع سره اړه پیدا کړه دا مخکې دعا یې بل د تکوین سره تکوین دا د انسان خلقت جوړ ته ویل کېږي چې مراد بدې مریضي لکه دا کینسر و دغه چې برای درودان شي وتل واعف عنا بل دعا دا کوي چې عفو وک عنا زموږ څخه یا الله پاک موږ ته عفو دا د مثال په تور چې زرا ولا سم تا یو چې پلاخ و دا جه خو نو دغه دار او نتیجه چې تم په چې پلاخ و بره تر ته بس عفو مې درته کړی عفو دا معنا چې زه ستاسو څخه انتقام نه اخلم مګر دا خو نو دا نه راځي چې په آخرت کې به الله ماته جزا نه راکړي د آخرت ګناه خو جلات هغه به دا د چې مغفرت مې درته کړی دی بس الله دې متاو بخښ ما بخښل په آخرت کې بدل نه غواړم عفو دغه سو غفران هغه سدي دواړه غواړي عفو وکړه دا رسول وایي دا مؤمنان وایي چې وعفو تعفو درگذر او تیری وکړه عن ناز مرسخه موږ که الله پاک کومې غلطۍ کړې دي راڅه کېږي و معافرت وکړه انتقام مه راڅه اخله چې داسې په یو ګریبت ونسې په یو افت مې اخته کړې وغفر او بخښنه وکړه د ناز مرد لپاره په ورځ د قیامت مې هم څه مه پکوه چې دوزخ ته مې ور اچوې برابر په دنیا کې خو نو ستا د ګناه کسات نه در څه واخلې دلته دې ګناه الله پاک مغفرت هم راته وکړه دوزخ ته مې مور کړې وای چې دلته دې دوزخ ته اچو ورحمنا نو چې د عفو جراته وکړه معنا انتقام نه راځخله مغفرت جراته وکړي دوزخ ته منا چې و رحمت هم را باندې وکړه رحمت پیدا دي چې برای منو جنت ته بشي بوس چې دایس په خبره پوس په خبرې درېس پر دې دنیا عفو راته وکړه په آخرت کې مغفرت راته وکړه خدام کې دلې چې عفو بم درته کې مغفرت بم درته برای جنت نو نسیت لاینو دوزخ ته کې جنت هم ستاسو خو دوزخ مګر دوزخ ته جنت ملته ودرې زه جنت ورحمنا کې دغه د جنت هم چې بوزنه دغه ستاسو کېږي الله پاک جالته مادره ورحم رحمت وکنا پرمش دا ګرد دعاوی د الله څخه ګور دا ټول دعاوی د کومه ځای را شروع چول ربنا و الیک المصیر دا غزا چې غفرانه که موږ مغفرت غواړو ستاسو ربنا ای رب زموږ بیا نو را شروع وي ربنا دا ټول دعاوی الپسې په پای کې وای چې دا ګرد دعاوی موږ ستاسو الله پاک وغوښتي عفو مو درڅ وغوښته مغفرت او رحمت ولې غواړو ستاسو پر بل ولې نه انت مولانا وجه ده چې انت ته مولانا تزمر مولا او کارساز مولا د یو چا سرپرست ویل کیږي داغه مشر واکمن ته ویل کیږي خو الله پاک د ټولو بندگانو مولا ته سرپرست ته مغفرت ته چا په لاس کې دی رحمت ته چا په لاس کې دی عفو خدا ګرد ستا په اختیار کې دی نو انت ته مولانا زمر مولا او بادار نو چې دا ګرد زمر سوالونه چې تیر شو دا وس دا ګرد د ځان سره اړه درلود د ځان سره سمانه چې ما په ګناه منې سما ته عفو وکړه ما ته مغفرت وکړه پر ما باندې درانه حکومتونه مرده درانه مرزونه مرده وس د دشمن په اعتبار سول چې الله پاک یو دشمن لا پاته دې زما سره خدا ګرده وکړه یو دشمن سچ ام زما دې امستادي فنصرت نصرت وکړه نازمش على القوم الكافرين على القوم پر هغه قوم باندې الکافرین چې کافر پر کافر قوم نصرت امر علی الراکه کومک امر علی الراکه د سرجمه مکو چې پنصر نظم نصرت وکي علی القوم پر قوم الکافرین د کافرانو مضاف الیه نه دي بلکې دا صفت موصوف دي علی القوم الکافرین پر کافر قوم باندې هغه قوم چې هغه کافر دي پر هغه زموږ نصرت وکي د سمو چې د کافر پر قوم دا ترجمه به سینه د ګرامر د لاري د قانون د لاري څخه پر کافر قوم زموږ نصرت وکي دا خلاص پر جزې باندې د صورت په حدیث کې د حضرت معاذ رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام الله پاک دغه ګرد سوالونه قبول کړ دغه چې د درې سوال ته په جزې کې وس مثال په تور و چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا نسيان او خطا دي امت ورعفق کته و نسيان او خطا چې عفو کړی خو بیرته د بل مسله راځي د مثال په تور یو سړی د په خطا مړی وکي یت نزنیخ سکیر نو که عفو نو داس غاړه نو خدای د آخرت په لحاظ باندې عفو ده یو بل وجه ده چې دغه سړی چې د په خطا کار وکي خود د ځینې شیان چې اختیاري دي کار خو په خطا اوس خو اختیاري دي هغه څه معنی د ځان سړی نه دي دغه ځینې خلک چې بیا باکه کېږ کړه په دې باکه کې بار کار نه خراب شي په ودو کې به مولیدلی چې ما زملا دوا وکړه دای راو غرزي بس بغلط څخه تو پنچاره کش داله کې پر خلګو نیولې د شکی
اوس نو دی زوی مړی لوی سوی په پاپړ دی په امچور لوی سوی دی. چورته چې تاو د پنځه سره ته اوس انسان نو ستا کار پاپړو امچور دی ستا دغه دی. دا خو به د ځوان و چې هغه په ساراو کې اوسېدلی هغه د اسلحې استعمال کړي وای نو خو هغه ته معلومیږي هغه چې ته پنځه ته ګوري کې نه کړي خو خپله مځکې ته نیسي یا جوال ته خپله نیسي. تا په مجلس کې نیولې د داسې کې اشه درز باره ټک اوس سړی وویشتي چې وویشتي اوس دغه سړی چې دی د سړی په کس دی ویشتي خو په خطا وویشتل سو مګر خو دا خطا د لوچګۍ څه پیښه سو د بې احتیاطي څخه بې احتیاطي خو په اختیار نو هغه ځای کې چې باندې بیا جزاء الله پاک ورله ورکي اگر چې کار خطا وي خو هغه خطا چې پر بنا سوی ده هغه بیا پر اختیاري کار را بنا سوی دی. اختیاري دا معنی چې د بې احتیاطي کول نو خود الله دیت پر لازمي که مطلقاً خطا کاری لکه ما د چې بل غړولې په خله باندې غزين تیرس ولې په دې کې د بې احتیاطي کوم او په خطا زين تیرس هغه دغه سره کې سم استفاده کوي مؤاخذه استفاده کوي نو دغه سوال څوک نه کوي چې نبی عليه السلام یې اراده سوالونه قبول کړ نو په خطا کې ولې هغه سړي باندې دیت شدي هغه دی بارو دون دیت به د مړي وخاون ته ورلرو کې زماغه خو چې دی فعل خطا دی مګر چې فعل ته درولې درغه مخکې مقدمات یې چې ستا په اختیار باندې سوي دي نو نسیان هم دا غره کم یو حکم دی زده دي کی برای نو مراعات نه کوي مراعات چې نه کوي دا حکم نو خزام سیدی دا ورسته چې برانو یرسنو کته روزمره مراعات ولې یو شی د ذکر دی روزمره مراعات بر بیا سایریج خو نه یریج دا چې ته پام نور ته کوي بیا یاداش نه کوي نو په قصد دی ګواکیر کی بزینو زینو نسیان کی بیا مؤاخذه هم راځي کداغه ستا قصدی مقدمات و نه لري د نسیان او خطا بر درته معاف دی الله پاک دی بیا نه پنيسي کدا اسو مضمون تشکوي دلیاست بیانو د دغه آیاتو متعلق د دې فضائل دي څه د دې ثوابونه هغه په پاینده سبق کې بیا بیان کو ان شاء الله.